سلامونه نیک هیلې د ایسې درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د روانې نومبر میاشتې په 40 او 50 نیټه ټاکل شوې چې د هند غوره لیګ د راتلونکي پړاو لپاره به بولۍ ترسره کیږي. یا د بولۍ به د سعودي په جدې ښار کې پیلیږي او 2 ورځې به دوام وکړي، چې د 504 لوبغاړو څخه یې 366 هندي او د دې ترڅنګ 208 بهرني لوبغاړي انتخاب شوي. دا هغه لوبغاړي دي چې بولۍ ته به وړاندې کیږي. دا چې کومې لوبډلې او کوم لوبغاړي له ځان سره اخلي دا به د بولۍ نه وروسته معلومیږي. خوشبختانه باید ووایو چې د افغان لوبغاړو څخه 19 لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه چې له ډلې 18 لوبغاړي شاټلیست شوي دي. دا 18 هغه لوبغاړي دي چې دوی به بولۍ ته وړاندې کیږي. هلته به ښودل کیږي دا چې کومې لوبډلې او کوم لوبغاړي اخلي دا به له بولۍ نه وروسته معلومیږي. د یادو لوبغاړو له جملې څخه رحمان الله ګربز، نوین الحق، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي، د دې ترڅنګ نور احمد لکنوال هغه لوبغاړي دي چې دوی به د 2 کروړه هندۍ کلدارو هغه بیس پرایس سره دوی ځي، یعنې هغه ټیټ اوسط چې د دوی چې ټاکلی د ځان لپاره دوی به بولۍ ته وړاندې کیږي. دا چې په یادو پیسو نه پورته یې کومه لوبډله اخلي یا به دوی باندې بولۍ وهل کیږي هغه به د بولۍ په جریان کې معلومیږي. محمد نبي، ساخیل او عظمت الله عمرزی هغه لوبغاړي دي چې دوی به د 1.5 کروړ هندۍ کلدارو سره بولۍ ته وړاندې کیږي. دوی به هغه بیس پرایس یا ټیټ قیمت چې وي هغه به 1.5 کروړ وي. ګلبدین نایب بیا د 1 کروړ هندۍ کلدارو سره دی به بولۍ ته وړاندې کیږي چې هلته به د هغه ټیټ پرایس یا قیمت بیا 1 کروړ هندۍ کلداري وي. بلخوا اعلی محمد غضنفر، صدیق الله اتل، قیس احمد، نجیب زدران، ابراهیم زدران، ننګیال خروټی او د دې ترڅنګ وقار سلام خیل دوی هغه لوبغاړي دي چې دوی به د 15 لکه هندۍ کلدارو سره بولۍ ته وړاندې کیږي، یعنې دوی هغه ټیټ پرایس به هلته 15 لکه هندۍ کلدارې وي. د دې سره پخوا کې ځوان تان توپ اچوونکی چې په وروستیو کې دی په افغان ابدالیانو لوبډله کې ښه ځلېدلی فریدون داودزی، دی بیا د 13 لکه هندۍ کلدارو سره بولۍ ته وړاندې کیږي چې دی هم په لیست کې شامل دی. خوشبختانه د ځینو افغان لوبغاړو وروستیو کارګردګیو ښو لاسته راوړنه او د دې ترڅنګ ښې توپوهنې ښې توپاچونې ته په کتو ډېرې هیلې شته او داسې انګېرل کیږي چې دوی به غوره شي. که وګورو صدیق الله اتل ته، د اعلی محمد غضنفر توپاچونې ته، د دې ترڅنګ نور هغه لوبغاړي چې دوی په افغان لوبډله یا ابدالیانو کې ځلېدلي دي، ښه کارګردګي ترسره کړې ده. نو موږ په همدې هیله یو او امید شته چې افغان لوبغاړي په د IPL راتلونکي پړاو لپاره غوره سي، هلته ښې کارګردګي ترسره کړي او موږ یوه بیا ښه رنګینه میله د افغانانو له توپوهنې او توپاچونې نه ولرو.